زړه مې سینه کې نه ځایږي نن مې مړې سترګې د جانان لیدلې دینا لیدلې دینا مورې سفر ته روانېږم لاسونه پورته په دعا کړه درنه ځما او درنه ځما مورې د لاس دسمال دې راکړه په بل وطن کې به پې اوښکې پاکوما او پاکوما سلام کلام مې ورته وایا د غریبۍ مې ورته مه وایه هلونا او هلونا پخوا د خپل کلي باچا اوس لیونی په تورو غرونو ژوند کوما او ژوند کوما مسافري مې مجبوري ده د غریبۍ د لاسه ورک له ملکه یما له ملکه یما میندې کړم اوس له ما سره پښتو کړه میندې کړم اوس له ما سره پښتو کړه لیونی کېږم راته غم د زولنو کا لیونی کېږم راته غم د زولنو کا د کوره وځې راوړې غمونه طالب جوړ کم د فولادو زنځیرونه راوړې غمونه د کوره وځې راوړې غمونه طالب جوړ کم د فولادو زنځیرونه راوړې غمونه طالب جوړ کم د فولادو زنځیرونه راوړې غمونه لاړم د کوره در بدر شوما لاړم د کوره در بدر شوما ډېرې مجبورۍ نه مسافر شوما ډېرې غریبۍ نه مسافر شوما ډېرې مجبورۍ نه مسافر شوما ډېرې مجبورۍ نه مسافر شوما جارسم خفګان مه کوئ خفګان مه کوئ نو اکثره دا ټپې ډېرې زیاتې به ما اورې ډېرې زیاتې د مورکۍ په یاد کې د مسافرۍ د حالات د ژوند نو ډېر زیات خوند کوي وای خدایه د خپل وطن مې جوړ کې خدایه د خپل وطن مې جوړ کې تر څو به بل وطن کې عمر تېرومه هغه بله ټپه وکړه کومه ټپه وکړم کومه ټپه وکړمه وایه زه چې کله وارې په سندرو سټارټ سم بیا ما ته فرمایش کوئ خو چې کله سټارټ نه یم بیا مې موډ نه وي هغه ټایم بیا لږ بخښه غواړم سخت دې خفه کړم خیر دې اوس به دې خوشحال کړم خفګان مه کوئ د الله شکر به ادا کوو الحمدلله اول خبر دا ده چې شکر الحمدلله مسلمانان یو بله خبر دا ده چې الحمدلله پښتانه یو ښه د پښتو د عزت د ژوند کوو هر کم سختې وړو د هر کم سختو سامنا کوای سو ستمګر به وایم او بیا شکر دی په سرت روغ یو مسافري مړه مسافري څه ده دا زموږ خپل نصیب دی چې چېرته د انسان نصیب لیکلی روزي یې په کوم خاوره په کوم ځای باندې زموږ رزق الله لیکلی هلته به الله تعالی به رسوي نو دا خبرې باید چې په ځان باندې بوج نه کوي ځان خوشحال ساتئ ټول ځان خوشحال ساتئ د یو بل به په دعاګانو کې یاد ساتو تندرسته دې خدای ټول لري پاته دنیا ده مړې ځان خوشحاله ساتئ
یو ژوند دی، یو وارې مرګ راځي. شي خفګان هم مه کوئ، زړه غټ ساتئ. نوایي وایي ښه ده مستې ښه ده، زړه دریاب لکه څه شي، زړه دریاب لکه آینه ساته که څه وایي. نو خفګان مه ستمګر به اوس درته ووایم. تاسې ډبل ټایپ کوئ، شیشه بیخي ټکوئ نه، دا خفګان ضد یې ایسته کوئ چې زه اوس تاسې ته ستمګر ووایم چې خپله په خندا سئ. 302 به هم درته ووایم. ستمګر و ستمګر و ستمګر 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 دی ستمګر دی ستمګر ستمګر جانان 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 ستمګر دی په ما ګران ستمګر جانان 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 ستمګر دی په ما ګران ستمګر اول خدا سنو زما جان ستمګر په ما د ځان ډېرو مهربان ستمګر یو وخت به وي چې اوبه کړي ارمان ستمګر جانان 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 ستمګر دی په ما ګران ستمګر مین زړګی مې ولې بې ګناه زاروي لمبه به شي په شونډو مې خیرې ورته راځي ورېږي ورېږي مې په زړه لکه باران ستمګر جانان 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 ستمګر دی په ما ګران ستمګر. دا ډېر مشکل طرز دی، ډېره راته ګرانه ده، نوره زیاته قربان سم. خفګان مه کوئ، خفګان مه کوئ. ستمګر ستمګر نو تاسې دا عادت لرئ چې یو وارې به د یو سندرې فرمایش کوئ، بیا به په هغه سندرې کې تاسې لکه چې شي وایي د خره لا چې شي لایلغته نو باید چې داسې کمنټ نه وکړئ چې په هغه باندې موډ خراب سي یا داسې خبر جواب درته میلاو سي، بې عقلان یاست. نور خو ماشاءالله زما کتونکي زما مینوال ډېر مینهناک قدردان خلک دي. جار سم چې تاسې دا خپل ښایسته وخت راکوئ، ښه خوند کوي ستاسې سره زه ناسته یم. زه هم ډېره خوشحالېږم ستاسې ښایستې کمنټې ګورم. مسکان جانې څنګه ښه یم الحمدلله. دا اوس ګوره 302 لیکي، څوک ستمګر لیکي او څوک 302 لیکي. بیا چې کله ووایه دا بې عقله نه چې دا د په پښې تړلي او پړی ورېله کړی، مالک یې نه یې معلوم چې اوس بار په یو سي دا ټیم یې خوشې کړي. د ورځې بارونه په څټې ورواړئ. ګرده ورځې په خوارانو باندې بار اچولی، دا اصل کې د هغه بار پریشر دی چې دلته راسې داسې کمنټ وکړي. ښه ته څه کوې؟ زه چای څښم، چای. ووایه پلیز. کال واخله قرآن دی ته خالي دلته په موږ باندې ځان مشوره کوي. واجده زه په تا باندې پوه یم ستا د شکل خاورې سي، ستا د مردار شکل خاورې سي. زه په تا باندې پوه یم چې دلته راسې په موږ باندې ځان پې میس کوي، بیا هلته ټوپ کړي. دلته ګرده دغه شي دپاره راځي د بېروزګاره مخلوق. خپل مینهوال نه یادو، د ستا رقم شیان یادو. راسې خالي دلته ځان مشوره کوئ، راته ناست یاست، بله ورځ چې مو ګورم هلته به. السلام علیکم. نه وعلیکم السلام. څه کیسه ده؟ خیر خدای ډېره جانداري مه کوه، ډېر شناخت به نه کوو، مطلب خبره دې کوه. مطلب خبره دې وروره کوه. دلته خالي ځان په ما باندې مشوره کوي. انعام خان ویلکم. دا مشهورتوب خبره ته چا کړې ولې لیونی ایسته؟ دا زما دماغ وایي زه دومره بې عقله یم چې دلته راسې درازه دروغه مو جوړ کړي، زه نه پوهېږم. ها
ډېره نه ښه داسې پوهېږم. علي ستا د ځان قسم پرېکټس کوئ. والله ستا در د باندې پوهېږم. هر یو ستا بکار د راته قسم وي دا لیکئ. خبره په ذهن کې مرانه ولې ګورې. والله دا خبره حقیقت ته. زه په تا باندې پوهېږم چې ګورم دلته به یو ځای په لایف کې فرست ټایم زما لایف ته په کال راغلی. هله واجد دی واجد دی دلته راسئ په ما باندې ځان مشهوره کوي. د خدای تعالی بېروزګاره مخلوقه تاسې څوک پېژني؟ په ما ځان مشهوره کوي بیا به شومینټې راته کوئ ها. د څه شومنټ ټایم دته کړي ته ما ته ووایه. وا والله حقیقت خبرې زه درته کوم. ته اوس ولاړ شه ټیبل ته وخېږه. ځه چې ته په ما باندې ځان نه مشهوره کوې زه بې ومنم. ځه. د څه ټیبل ته؟ وعلیکم السلام. اوکې نو پرابلم. ما بلاک نه کې یو ژر ژر شه وروره راسئ دلته په ما باندې ځان مشهوره کوي. زما زړه زما ځان زما ویلکم. خالي هغه پوهېدی نه او بیګا مې دوه کمنټس څوک چې هر څوک مړي وای ارکې ته ویلکم ووایه قرآن دی ووایه. ویلکم آرکې ویلکم آرکې ویلکم. ودرې ژر زه یې وټه پورته کوم بیا به ته شعر ورته ووایه. په ناز نخرو جانان لوی سوی دی په همزولو کې وتلی د زړه و کور ته مې راغلی مرحبا خوش آمدید په خیر راغلې میانا. دا تا چې ورته کم ترس کې وي داسې که مونږ شل کاله بېمارګه روټۍ وخورو هم ورته نه شي ویلی. ویلکم ورته وکړه ډېرې خبرې مه کوه. ویلکم آرکې ویلکم هرکلې. شعر ورته ووایه. وستا دې د سترګو اشاره وي ارکې وستا دې د سترګو اشاره وي او که د چړو پر سکولار وي در به شمه. وای جار ارکې قربان مننه مه وایه. وای شعر وایه چپ کېږه مه دلته تشکه چې ناست یې راته. شعر وایه بیا دې غورځومه لاندې. زه شعر وایه ما سر به در خلاص دی چې د ځان فیمس کېدو دپاره زوی را روانې. نه قسم دی که زما زړه کې دا خبرې دي قسم مې راته وخوړو. ته په خپل ځای باندې ښه یې واجده. څه درته وایي ارکې وایي ته په خپل ځای باندې ښه یې. وایه شعر ورته وایه. وای ته چې دا داسې غوسې کې ما نه ټولې خبرې لري کې تاسو د شعر غم دی. شعر وایه. شعر السلام علیکم ټول شیشه ټکوي. سلام علیکم الله دې اوس ته په کمنټو ته راخېژولی غورځوم دې لاندې. بله دغه نه لایف نه لاندې غورځولې مې سر مې مات شوی دی. ښه ژر څه ټایم مه ضایع کوه. په والله بیا دا دې په بلاک لرې کوم. هغه دماغ نشته هغه عدالت لالا هم نشته چې بچاو دې کړي. ژر څه عدالت لالا باندې خو ډېر سخت خفه یم والله. 2-3 ورځې ورسره لایف کې راغلم سړی خفه دی. ولې خفه دی؟ پاکستان ته تللی هلته بجلي هم نشته او نیټ هم کار نه کوي. زه خیر دی را بسې ښه ښکاره دی